سر درد شو. سترم پر سر درد شو. بابا چیش دی؟ زوی پر سرم ډیر بد درد دی. زه در کښې کاږم. ابل نالایقه چیرې دی؟ مدرسې هلک تللی دی. دا ستا رقم یو زوی بل خدای را کړی وای دا زما خدمت به دې کولی. دا لا سبق وایي که چیش وایي سر مې داسې بد درد سلو. دا مدرسې سر مې نه په خلاصېږي. دی سبق وایي که په مدرسه کې هلته فوټبال او کرکټ کې یو ځای. بابو ها هغه زعفران راغلی. هلکه ته چیرې تللی تر اوسه؟ بابو مدرسې هلک نو سبق مې وایي. تللی یو سبق مې وایي. سبا څه مدرسې له مه ځه. دا ګراني وګوره او ستا مدرسې له ته مدرسه وایې که هلته فوټبال کوې. سبا څه به مدرسې له نه ځې؟ په سمه زه بیا سبا مدرسې له نه ځم. ځه. سر مې داسې بد درد دی قسم دا سر پټاویږي. زه ساتکۍ درته بېدېږم زویه دا سر مې ډېر بد درد دی. سمه ده؟ هوش وی سر مې څومره سم شو. دا دیواله سره ولې ډېر بد درد یې کوي. دا څه ته را سم شو؟ زعفران. زعفران سبق پر در وایي. زعفران سبق پر وایي. زعفران دلته را زویه. اوس زه د څومره غټې غلطۍ چې دې خلاص کړم څومره غټه ګناه به مې کړې وای. سبا څه ته مدرسې له ده سره ځه چې ماپښین د سکوله سره رالې د ده سره به مدرسې له ځې قرآن شریف به ووایه. سمه ده؟ زوی خپل قرآن شریف ووایه. د ډېرې غټې غلطۍ چې دې بچاو کړم ډېره سخته ګناه به ما کړې وای. خپله مدرسه ووایه. ښه دی زویه؟ ورسې ځه ته ماپښین ورسره ځه مدرسې له. ورسې ځئ اوس خپلې بازۍ وکړئ ځئ. څومره غټه ګناه مې کړې وه الله پاک جل خلاص کړم. دا ملګرو دا زموږ تی خلک د خپلو بچیانو باندې بار ملک لیاستي تعلیمونه کوي د دنیا تعلیمونه په کوي مګر موږ تی قرآن شریفونه مدرسه او دنیایي تعلیم چې دی دا پر موږ تی باندې فرض دی. دا زموږ تی په معاشره کې دا غټ افسران وګوره غټې غټې ډګرۍ به یې اخیستي مګر دوی څه د لمانځه پوښتنه وکړه یا د قرآن شریف پوښتنه ځینې وکړه د دوی نه دی زده. حالانکې پر موږ تی باندې قرآن شریف ویانګ دیني تعلیم کوانګ دا فرض دی مګر موږ ته هغه فرض کارونه پرېښي د دنیایي ته مې ډېره توجه ورکړې. نو زموږ ته دپاره پکار دی چې موږ ته په خپلو بچیانو باندې که نور نه وي قرآن شریف لازمي په ووایو. او کم انسان چې په کم پلار چې په خپلو بچیانو باندې قرآن شریف ووایي هغه به دې آخرت ګټې هم وکړه د دنیا ګټې هم وکړه. مګر موږ ته د دنیا د ګټې دپاره مې آخرت هیر دی. نو موږ ته به کوشش کوو چې د دنیا ګټه هم وکړو د آخرت ګټه هم وکړو. د آخرت ګټه چې ده په خپل اولاد باندې دیني تعلیم دا فرض دی. زه په خپلو بچیانو باندې دیني تعلیم کوم امید کوم چې دوی په خپلو بچیانو باندې هم دیني تعلیم وکړي. دنیا په هره طریقه موږ ته پیدا کوی هغه ګټه به کوو چې په آخرت کې موږ ته له پښه راسي. د آخرت ګټه چې ده چې په خپلو بچیانو باندې قرآن شریفونه ووایي. کوم چیرې زموږ دا کوچنی میسیج خوښ شوی مخ ته سره شیر کړئ. ژوندي اوسئ چې هر ځای یاست. السلام علیکم.